فرس انډیا د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شخړې د پام وړ زیاتې شوې دي. د هند فرس انډیا ورځپاڼې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د محمد اشرف غني د حکومت له پرځېدو وروسته پاکستان د ګوتو په شمېر هغو هیوادونو چې پر افغانستان یې د طالبانو د ولکې د ټینګولو هرکلی وکړ او هیله یې درلوده چې له دغه بدلون څخه چې اسلام آباد د ستراتیژیکې بریا په سترګه ورته کتل ګټه واخلي. دا لیکنې په حواله دا تحول د دې سبب شو چې د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په پاکستان کې دننه هم د امني زیاته شي او د پاکستان سرحدي ځواکونه له طالبانو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې وسلې والنښتې وکړي. په لیکنه کې د کام لیکونکي علي محمد خبري هم راخیستل شوي چې د بهر میشتو افغانانو د شبکې په یو راپور کې ویلي د پاکستان د ستراتیژیک عمیق سیاست او اوس په یوه ستراتیژیک تهدید بدل شوی دی. پر افغانستان د طالبان د ولکې له ټینګولو وروسته وخت ناوخته په پاکستان کې د پاکستان طالبان تحریک د حملو خبرونه ورکول کیږي او دغه تحریک د نومبر پر 28مه د پاکستان له حکومت سره د لنډمهال اوربند د ختمېدو خبر ورکړ. د فرس انډیا ورځپاڼې په لیکنه کې د 2020 کال اگست میاشتې د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ پر ډیورند کرښه شخړې هم د پام وړ زیاتې شوې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.